د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. له رئیس الوزرا سره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر لیدنه، د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په تړاو اندېښنه، د افغان ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې تړل کېدل او په ځینو ولایتونو کې د ورښتونو له امله د سیلابونو راوتل. اوس هم له نړۍ څخه. په سره سمندرګي کې پر یو بل د حوثیانو امریکا او بریتانیا بریدونه، په غزه کې له روغتیایي کارکوونکو سره د اسرائیل ناوړه چلند او د روسیې، چین او ایران ګډ پوځي تمرینونه. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن آخوند، د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف، د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف او ملپلاوي سره وکتل. د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر په دغه کتنه کې وویل هیواد یې له افغانستان سره د ورورګلوۍ او ښه ګاونډیتوب پر اړیکو ټینګار کوي او وایي افغانستان باید هیڅکله یوازې پرېنښودل شي. نوموړي زیاته کړه هیواد یې غواړي په افغانستان کې د سمنټو د تولید د یوې فابریکې جوړولو، د ډبرو سکرو د استخراج او له ډبرو سکرو څخه د 200 میګا واټه برېښنا تولید په پروژه کې پانګونه وکړي. د اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن آخوند په دغه کتنه کې ازبکستان د افغانستان ښه ګاونډی یاد کړ او هیله یې وښوده چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې پراخې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټوني ګوتریش د افغان نجونو او ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې. ښاغلي ګوتریش د ښځو د حقوقي حیثیت د کمیسیون 88مې غونډې ته په وینا کې د سودان ترڅنګ د افغانستان یادونه وکړه او ویل اسلامي امارت له 500 ډېر فرمانونه خپاره کړي دي چې د ټولو هدف د ښځو د حقونو ځپل دي. هغه د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره چې اوس مهال د په وینا له خطر سره مخامخ دي د بیړنیو اقداماتو پر اهمیت ټینګار وکړ، خو اسلامي امارت ورته تورونه تل ردوي. د تورخم دروازه لا هم د ناروغانو پر مخ تړلې ده. د ننګرهار مسؤلین وایي پاکستاني لوري د تیرو 3 ورځو راهیسې د تورخم دروازه د هغو ناروغانو پر مخ تړلې چې ویزا او پاسپورت نه لري. 2 میاشتې مخکې هم پاکستاني چارواکو د هغو ناروغانو او موټر چلوونکو پر مخ تورخم دروازه 12 ورځې تړلې وه چې ویزا او پاسپورت یې نه درلودل، چې وروسته بیا د افغان او پاکستاني چارواکو د خبرو په پایله کې اجازه ورکړل شوه. ننګرهار ولایت کې د ځنګلونو پرې کولو مخنیوي قطعې په تېرو څه باندې 2.5 میاشتې کې څه پاسه 4,900 تراش لرګي له قاچاق کوونکو نیولي دي. مسؤلین وایي قاچاق کوونکو دغه لرګي د ننګرهار سپین غر په څنډه کې پرتو ولسوالیو کې نیولي دي. قاچاقبر هڅه کوي چې په ناقانونه توګه لرګي ګاونډیو هیوادونو ته ولېږدوي. په غزني ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې یوې 11 کلنې نجلۍ یو 4 کلن ماشوم وژلی دی. د چارواکو په وینا دا پیښه د واغظ ولسوالۍ په شمشیر کلي کې شوې ده. د غزني امنیه قومندانۍ ویلي چې نجلۍ دا ماشوم په ډبرو وژلی دی. بیان زیاتوي چې د پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. د بیان له مخې د پیښې په تړاو تورنه ماشوم او پلار یې نیول شوي او د پلټونو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوي دي. او وروستی خبر د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې د کب په 23مه او 24 تاریخونو به په 4 سیندیزو حوزو کې د تیز باران او واورې له امله سیلاوونه راوځي. خبرپاڼه کې راغلي په ډېر احتمال سره به سیلاوونه د بدخشان، طالقان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، میمنه، پنجشیر، غوربند، میدان وردک، کابل، کونړ، ارغنداب او ترنګ سیندونو پر لاره او د یادو شویو ځایونو په ځینو سیلبرونو کې شتون لري. نړیوال خبرونه زما همکار تاسو ته وړاندې کوي. له الهام کاکړ څخه په مننې درنو لیدونکو السلام علیکم. د دې مهال بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. لومړی خبر د حوثي ډلې یو چارواکو ویلي په سره سمندرګي کې پر یوې بار وړونکې بیړۍ توغندیز برید کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې دا برید یې د امریکا او بریتانیا ګډو هوایي بریدونو په ځواب کې کړي دي. امریکا او بریتانیا تېره ورځ د یمن، حدیده او راس عیسی بندرونو په ګډون په 11 بېلابېلو سیمو هوایي بریدونه کړي چې د حوثي ډلې 11 غړي پکې وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې د دغو هوایي بریدونو پر مهال د حوثي ډلې یو ډرون بیړۍ او د بیړیو ضد 18 توغندي هم له منځه وړل شوي دي. روسیې، چین او ایران د سمندر اقتصادي امنیت د خوندیتوب په موخه په عرب سمندر او عمان خلیج کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دغو تمرینونو کې چې د 2023 زیږدیز کال د امنیتي کمربند تر عنوان لاندې ترسره کیږي، پکې جنگي بیړیو او جیټ الوتکو ګډون کړی دی. دغه تمرینونه د هند، پاکستان، قزاقستان، آذربایجان، عمان او سویلي افریقا د سمندري ځواکونو د استازو تر څارنې لاندې ترسره کیږي.
په غزه کې فلسطیني روغتیایي کارکوونکو بي بي سي ته ویلي تېره میاشت د دوی پر روغتون له برید وروسته د اسرائیلي پوځیانو لخوا سترګې ورتړل شوې، بندي شوي، په زوره لوڅ کړای شوي او پرله پسې ډول وهل شوي دي. د النصر روغتون د یوه ډاکټر احمد ابو صباح په وینا چې یوه اونۍ په بند کې و، سپي ورشکارل شوي او یو لاس یې اسرائیلي سرتیري ورمات کړی دی. د هغه حکایت د نورو ډاکټرانو ته چې غواړي نوم یې د غچ اخیستنې له ویرې پټ وساتل شي نږدې ورته دی. دوی وایي تر خوشي کېدو مخکې څو ورځې بندیان وو. روسیې او اوکراین پر یو بل د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې په دې بریدونو کې د روسیې د تیلو زیرمې او تصفیه خانې ویشتل شوي او د اوکراین په کوپیانسک سیمه کې د استوګنې یو بلاک ویجاړ شوی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې 9 سیمې په نښه شوي، خو وایي د بیلګراد سیمې پر سر د اوکراین 9 توغندي ویشتل شوي او شنډ شوي دي. پاکستان کې د یوې 3 پوړیزې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې 9 تنه مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټیډ پریس اژانس د راپور له مخې دا پیښه د پنجاب ایالت په ختیځ ملتان ښار کې رامنځته شوې ده. د دې ایالت یو چارواکي رضوان قادر ویلي چې په نږدې کورونو کې د نړېدلې ودانۍ د خاورو خښتو د راپرېوتو له امله هم یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. هغه ویلي چې په مړه شویو کې 4 کسان د یوې کورنۍ غړي وو. د دغې ودانۍ د نړېدو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او وروستی خبر، ایرلند پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. افغانستان او ایرلند ترمنځ د 3مې یو ورځنۍ لوبې لومړۍ سیالۍ افغانستان ګټلې وه او دویمه د ورښت له امله ترسره نه شوه. په وروستۍ سیالۍ کې د افغان لوبډلې په 11 کسیزه ډله کې 2 نورو ځوانو لوبغاړو ته هم په لومړي ځل د لوبېدو چانس ورکړل شوی. په لومړۍ لوبه کې الله محمد غضنفر ولوبېده او په دې سیالۍ کې بیا ننګیالي خروټي او نوید زدران ته چانس ورکړل شوی دی. دا و د دې مهال مهم خبرونه، تر بیا د خدای په امان.